إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت مونږ بیانو. نن به ان شاء الله د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره د رسول صلی الله علیه وسلم نسب بیانو او خاندان د رسول صلی الله علیه وسلم. نسب یو شی ده او خاندان بل شی. دا غینه بعد بیا واقعه د زمزم د کوی بیانو او دغه شان الله سبحانه وتعالی توفیق را کو په مونو د اصحاب الفیل ابرهه چرغلو کعبه ورانوله. هغه واقعي ته ان شاء الله اشاره کوو. الله سبحانه وتعالی د انسان پیدا کړی او غلې به عزت ور کړی، علم ول ور کړی او ور کړی د پر نور مخلوقات باندې. ولقد کرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالی بني آدم ول عزت ور کړی. په دې مخلوقاتو کې یو مخلوق هم د انسانانو ته په فضیلت او په مقام کې نه رسی. بیا الله سبحانه وتعالی د انسانان دسی پیدا کړی لکه څنګه چې په قران کې الله هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الله سبحانه وتعالی د انسانان لوبونه پیدا کړی، به د دوی په منځ کې نسبونه جوړ کړی دي. نداد الله سبحانه وتعالی هغه مخلوق دی چې الله پیدا کړی دی نو د نسبونه ول ور کړی. دا نسب دې لپاره ور کړی چې دې نسبونو حفاظت وشي او دا یو مقصد دی. بده ځکه کدا نسبونه نه او دا قومونه نه نو د خلک په ټول ګډ وډ وي. بیا به صفت نه لګیږي چې دا سړی د کوم قوم سره تعلق ساتي، دغه د کوم قوم سره تعلق ساتي او دې څه به د نسبونه ګډ وډ شي. دا رښتیا به معلومي نه وي. د الله سبحانه وتعالی غټ حکمت او د الله په هر کار کې حکمت. الله سبحانه وتعالی په قران کې دا خبره کړې ده: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. ای انسانانو مته سو پیدا کړی د نارینه نه او د زنانه نه. نو نارینه آدم علیه السلام دی، زنانه هغه حوا بیبی ده. وجعلناکم شعوبا وقبائل، او به په تاسو کې خاندانونه جوړ کړي، قومونه می جوړ کړي. لتعارفوا، د دې لپاره تاسو په یو بل پیژنئ. نو په دې کې رد شو په د جاهلیت په کار باندې چې په قوم او په نسب باندې فخر کول او د نور خلکو په نسب او په قوم باندې لعن تعن کول د دین شریعت باندې کړی دا. چې دا مسله موږ په خپل ځکه په تفصیل سره بیان کړی دا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نبی په تاسو کې عزت ور انسان کم یو دی، اتقاکم چې هغه تقواداری پرهیزګاری. حدیث کې راځي چې ان الله لا ينظر الى صورکم، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري، ولا الى اموالکم، نه مالونو ته ګوري، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، الله زړونو ته ګوري او اعمالو ته ګوري. بل حدیث کې راځي چې د عربي فضیلت نشتی په عجمی باندې او د عجمی فضیلت نشتی په عربي باندې الا بالتقوى. او دغه شان د سور څخه فضیلت نشتی په تور باندې، نه د تور فضیلت نشتی په سور باندې الا بالتقوى، مگر په تقوا سره. نو الله سبحانه وتعالی معیار مونږ ته بیان کو. هغه تله مونږ ته خو چې په کومه تله کې بسړې تلو اتل درج د کی تقوا څومره ده. نو الله سبحانه وتعالی د پیغمبران چې را لګلي دي څومره پیغمبرانو د ټول په اوچت نسبونو کې را لګلي، خصوصا عربو به د دې نسب د تذکر ډېر زیاته کوله د قوم ده. د الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اوچت قبیله، په اوچت خاندان، په اوچت نسب کې را لګلي. او دا یو فائدې ده ساتي چې کله یو عالم او دین بیانون کې د نسب نه او د قوم نه زوروري، نو یو خو دې یریږي نه، بوزدل نه وي. کم سره چې نسب او قوم نه کمزوري دي بوزدل حق نشي ویلې، معمولی خبر باندې یری. دغه شان
د خبره اثر ډیر کوي. دغه شان د مرستم خلک ډیر کوي چې قومي نسبي نه کاغه سره د دین د لاس نه ودرېږي، جاهلیت هغه حمیت پکې دنه دغه د لاس ودرېږي. زمونږ سره لکه حمزه رضی چې اسلام قبلو نو دې د لاس قبول کړو چې د رسول سلام دفاع وکړه او قریش ته دوی چې چا زما پر واره پسې سوي نو زه به سره دا چلو کوم دنه به څوک سو نه وای او گواشي ز مسلمانې مو وای کلمه وي دی هغه جذبه کی وي. ندیز کې حمزه رضی الله عنه دفاع چې کوم کړی د په دینو کړی چې یعنی د ورواره دین بیانې خدای چې ورواره دی دغه د الله سبحانه وتعالى توفیق ورکو په اسلام کې داخل شو دی او باندې شو دغه اسلام ته نه وته او به دې اوچت انسان الله سبحانه وتعالى جوړ کو. نو د پیغمبران چې څومره دي د الله سبحانه وتعالى په اوچت قومونو کې راغلي او په اوچت نسبونو کې ځکه چې ګوره د باطل پرسته اسم نه پریدي. کله به ګوره رسول سم توی د لیونه دی، کله به د کوډګر دی، کله به د جادوګر دی، کله به د خزه غواړي، کله به د مال غواړي او کله به شهرت غواړي او کله سو کله چې نسب کمزور بیا خو بالکل نه پرې خو بیا به راټینګ کړي په مخه به ته ویل چې ستمړه ته ګوره قوم ته دی ګوره نسب ته دی تاسو کې نن ته موږ د دین بیانې بل چې د رسول سم قوم نه نو دوی به د رسول سم نه یریدوم نه لکه مخکې براشي ان شاء الله چې د رسول صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب د رسول سم غټه دفاع کړې ده په دې نه چې دین بیانې او پیغمبر ورواره دی دا غید لاسه د ابو طالب د لاسه قریش هغه ته سني شو ویلې دغه چې ابو طالب ضروري انسان دی د قریش په مشرانو کې قومي دی نسبي دی زور دی ځکه الله سبحانه وتعالى د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اوچت قوم کې راولې او د اوچت نسب ولا ورکو. نو د دین مخکې چې د رسول سم نسب بیان کو دا د فائدې ذکر کړه چې الله چې نسبونه او قومونه پیدا کړی دي نو دا د دې لپاره نه دي چې په دې باندې فخر وشي او بل تسبق وګورو، خدا صرف محض د دې لپاره دي چې موږ په یو بل پیژنو. او ما دا خبره مخکې کړې ده چې په دې کې د خلک د افراط او تفریط نه کار لري. افراط او تفریط نه دي چې بس خلک د قوم د دې لپاره یادې چې فخر کوي ابل تسبق ګوري او بس خلک لمنډه وې د سره شتینه په شریعت کې نسبي ورکی قومي ورکی او نن سبا د کمزورتیا ده چې دی نوی نسل ته دی نوی ځوانانو ته دوی د خپل قوم خپل نسب نه معلوم. سبا دې ګډې غټي خبرې راتلې شي دا نسب ګډوډ کې دي شي د قومونو ګډوډ کې دي شي دا معمولی خبره خو نه بل یو بل سره پیږي ته سو کې ز پلاني ملک کوم قوم سره تعلق سره پلاني سره پلاني خیر سره پلاني نسب سره وسیده واضح جوړې دا سره دغه سره دي کې نور تفصیل نظم زګي یو خبره ډیر وایي خو دا خبره مې تاسو صرف در رسوله چې دا قومونه الله پیدا کړی دي لپاره دي چې موږ یو بل پیژنو. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده په حدیث کې یعنی د رسول سم شرف او داغه نسب او داغه پاکواله ول بیانو. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د جبیر ابن مطعم رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی ان لی اسماء زمان نمونه دي دینه مخکې چې نمونه ذکر کو بل فائدہ مخه تراله تاسو ته ویلي زمو مقصد دا نه دی چې د سیرت دا موضوع زر ختم کو کارو شو بس مقصد خپل قوم خپل معاشره خپل خلق په کول دي دیږي کې فائدہ زموږ په پاکستان افغانستان او د خوشه په ملکونو کې بعض قرانونه هغه کې په دیولنی پاڼه باندې په دیولنی مخ باندې د الله سبحانه وتعالى یو کم سل نمونه بیا په اخرنی مخ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کم سل نمونه نملې درې کې نملې دي د عام قرانو باندې سوال دی چې آیا د رسول سم یو کم سل نمونه شتي او کنه نو جواب دی چې د کی شک نشتی چې نشتی د کی شک نشتی چې نشتی د رسول صلی الله علیه وسلم یو څو نمونه ذکر شوی او باقی غالبا اوصاف دي وصف جدا دی نوم جدا دی لکه اوس بشیر څه مطلب دی ير ورکون کې زیر ورکون کې نذیر ير ورکون کې نو بشیر
زیر ورکون کې نذیر یې ورکون دی وصفوم دی صفت دی داغه نه سره نوم جوړ کی بعض ظالمانو د الله سبحانه وتعالى نومونه راغستي او د رسول سم په نومونو کې لیکلي دا د نومونه نه نو بعضو د رسول سم نومونه 300 تر رسولي او بعضو صوفیانو قبوریانو د رسول سم نومونه 0 تر رسولي د رسول سم 0 نومونه دي او دې کې شک نشي دا ټول غلو ده او شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله هغه چې کله خبر شو چې بعض مصاحفو کې بهر ملکونو چاپونه چې پای کې دسی چې په اخره کې دا ورکړي چې د رسول سلام یو کم سل نمونه دا امر کو چې دا دین لري کوي څنګه تاسو قران کې دسی خبر د قران سره تړلې دي ظالمانو کړه خنو عوام خو په دې نه پوهیږي چې اوس دا د قران یې څه ده کنه بعض وایي چې دم کې قران دی دوی مده کې دا ونه چې دا قران د خو قران سره دی خو دا خبره به ثابته ای کنه یو کم سل نمونه د رسول صلی الله علیه وسلم نشتی یو سو نمونه دي د شمار وای کی به لګ اختلاف ته علماء سه لګ ډېرې سه لګ کمي خدا چې سل یو 300 دی یو زر دی او د ټولي کمزوري خبري او دا غالبا د صوفیانو خلکو کار دي او د الله سبحانه وتعالى نمونه راغسه غلې ور کړی چې هغه الله پورې خاص دي د خزانو مالک د خزانو مالک دم یو نوم ذکر کړی دی بعض صوفیانو د رسول سم نوم ذکر کړی د خزانو مالک څوک دی اخو الله سبحانه وتعالى رسول الله سلام خو نه نو د رسول سره موږ محبت کوو خو په حدودو کې دنه رسول الله سلام د حدیث کوي چې انا محمد زه محمد یم دا غوړ نوم دی چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قسمت کې رسیدلې او محمد هغه چاته ویل کیږي چې خلک صفاتونه ډیر بیانې اوچت انساني اوچت کارونه کوي وانا احمد او یونم د رسول احمد دی او احمد هغه چاته ویل کیږي چې د الله صفات په ډیر ښه طریقې سره بیانې چې د بشنچاني دی بیان کړي نو د رسول صلی الله علیه وسلم صفات خلق بیانې او رسول صلی الله علیه وسلم چې د الله څنګه صفات بیانې نو د شي چاني دی بیان کړي دا مطلب شو د محمد او احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بالكفر او زه د کفر ختمون کيما الله با زما په ذریعہ سره کفر ختمي د کفر تیری به ختمي د سیرت موږ بیانو کنه رسول سم پیدایش بیا غته نبوت ملو شو د اسلام رڼا خورا شو د کفر تیری څه شو ختم شو وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي او د قیامت په ورځ زاولنه کسین چې د قبر نه بروزمه د نور خلق بټول په مبسي ورسته د قبر نه را پاسي وانا العاقب الذي ليس بعده احد او زاغه پیغمبري چې زمانه بعد بل پیغمبر نشته پیغمبري پر رسول الله باندې ختمي او دې کې شک ولا کفر ده سبحان الله بعض حالاتو کې به دې خبرې ته ضرورت راشي چې ته دا بیانې بیا ختم نبوت ته مسله وزنګ په دې ملکونو کې زور او شور سره دا مسله روانه د حق پرس علماء اوازونه بوغ شو د ختم نبوت دا مسله باندې چې کله په معاشره کې غلط عقیده ولا رانه نوځي نو دې تم ضرورت راشي چې د ختم نبوت دا مسله بار بار بیانې چې سره مسلمانی دغه په دې مسله کې شک راشي ابو وی چې د نبات پیغمبر شتي لکه قادیانیان او احمدیان او د مرزایان د کفر عقیده په دې کې ذره برابر شک نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد پیغمبري د ختمه شوی بل حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله عنه په صحیح مسلم کې دی کان النبي صلی الله علیه وسلم یسمی لنا نفسه اسماء رسول الله د خپل ځان لپاره نمونه ذکر کول او دا به وی چې انا محمد و احمد ز محمد یم او احمد یم والمقفي مقفي د مقفي دا مطلب دی یعنی معنی چې مخکې کم پیغمبران تللی دي زه دا غوی په نقش قدم روان یم والحاشر او نه کسي د قبر نه بر پاسي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی التوبه توبه ولا پیغمبر څنګه توبه ولا نه د دې الله سبحانه وتعالى د یو ذریعہ وګرځول د خلکو توبه قبول کوي نبی الرحمه هغه پیغمبر چې هغه رحمت ته الله طرفنا یو روایت کې راځي او نبی الملحمه جهادون ولا د رسول الله صلی شرف دی کې څه شک نشتی او نه دلیل ته ضرورت شته چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه چې انسان دی چې الله غوړه کړی دی د بنو هاشم نه بنو هاشم چې کوم خاندان او د قریش نه نو په عربو کې
دا د ټولو نه اوچت نسب دی او بیا دا قوم اوسیږي په مکه کې چې دا په دې ځمکو کې الله سبحانه وتعالی د غوره ځمکه ده. ابو سفیان د اسلام راوړلو مخکې ابو سفیان رضی الله عنه د دې خبرې اقرار کړی چې د رسول صلی الله علیه وسلم نسب او قوم اوچت. کله چې لاړو هرقل ته تپوسو کو روم مشر د رسول صلی الله علیه وسلم د نسب مبارک دي تپوسو کو نو ابو سفیان ته هو فینا ذو نسب اصلي نسب ګور ډیر اوچت قوم ډیر اوچت. هرقل وته وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها او پیغمبرانو د قشانی به د اوچت قومونو کې راځي نه ختم پته دی خبري. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی ان الله عز وجل اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل. الله سبحانه وتعالى د ابراهيم عليه السلام په بچو کې اسماعیل عليه السلام ورکو. واصطفى من بني اسماعيل كنانه او د اسماعیل په بچو کې کنانه دغه تذکر ان شاء الله مخ ته روانه دی ورکړو. واصطفى من بني کنانه او د کنانه خاندان نه قریش ورکړو. واصطفى من قریش بني هاشم او په قریش کې بیا الله سبحانه وتعالی بنو هاشم ورکړو. واصطفاني من بني هاشم او په بنو هاشم کې بیا زغ ورکړای و. نو څومره اوچت نسب دی ګوره. ابراهيم عليه السلام اولاد پای کې اسماعیل علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام په اولادو کې کنانه په کنانه کې قریش په قریش کې بنو هاشم په بنو هاشم کې محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم. د رسول صلی الله علیه وسلم نسب دومره پات دی چې الله سبحانه وتعالی دغه مور پلار د غلط کار نه د فحش نه د فحاشۍ نه بچ ساتلی. نو ذکر رسول صلی الله علیه وسلم په خپل دا خبره کوي. امام طبرانی دا روایت راوړی په اوسط کې وی خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح. زګوروي د صحیح نکاح نه پیدا ما غلط کار نه پیدا. من لدن آدم الى ان ولدني ابي وامي. دا آدم علیہ السلام نه والا او زما د مور پلار پوری په منځ کې دي زنانه نشته چې غلط کار کړي. دا آدم علیہ السلام نه والا او زما د مور پلار پوری زما په دې ټول سلسله کې دي څوک نشتی چې غلط کار کړي. څنګه الله ساتلې د رسول صلی الله علیه وسلم دا نسب. یو روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی لم یصبنی من سفاح الجاهلیت شیء. جاهلیت په کارونو کې ما ته سندی را رسیدلی. ځکه امام ابن عساکر دا روایت راوړی د کلبی رحمه الله نه وی كتبت للنبي صلی الله علیه وسلم 500 ما د رسول صلی الله علیه وسلم 500 میان دی را جمع کړي. د رسول صلی الله علیه وسلم 500 میان دی یعنی بره چې کوم سلسله زه ټول میان دي 500 میرا جمع کړي یعنی تاریخ میرا جمع کړي 500. فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا من امر الجاهليه. په دې 500 زنانو کې ما غلط سن دي لیدل او نه ماته دې څه پته لګیدل او نه چا سویلي. 500 زنانه د ټولي پاکي وي. ذکر شاعر وی من عهد آدم لم يزل تحميله في نسلها الأصلاب والأرحام. آدم علیہ السلام د زمانه نو والو دی وخت پر الله سبحانه وتعالی دې ساتل حتى تنقل في نكاح طاهر ما ضم مجتمعين فيه حرام. تر دې چې پاک واده او د نکاح رسول سم پیدا شو چې چرته غوي چې د حرام کار نه دی یوځي شوی د دوی مشران. شکرا لمهديه الينا نعمه ليست تحيط بكنهها الاوهام. وشکر دې هغه رب چې د اوچت نعمت موږ لرا کړې دومره اوچت نعمت را کړې چې هغه ته زموږ د سوچوم نشیتلې. دومره پاک پیغمبر الله سبحانه وتعالی موږ لرا کړې په دې باندې الله سبحانه وتعالی شکر دی. او تاسو نور څه غواړئ الله نه؟ الله ستاسو رب دی او محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو پیغمبر دی او تاسو دغه امتیان یې. څومره اوچت نعمت دا نعمت کله چې سره مالی او کله چې سره هر څه او د ټول دنیا وسره ناغه د دې په مقابله کې هیڅ شی نه دی. د رسول صلی الله علیه وسلم د نسب درې سیری چې د سیرت ولا ذکر کوي درې ایسو کې تقسیم دي. یو هغه ایسه ده جزء اتفق على صحته اهل السير والانساب. اولنی ایسه هغه ده چې د سیرت والو اتفاق دی چې دا صحیح نسب دی. دویم ایسه هغه ده چې باز وی د صحیح دی او باز پکې وی موږ سنه وایو یعنی سنه وایو او صحیح دی. دوه خبرې. دریم ایسه هغه ده چې هغه د ابراهيم عليه السلام نه د آدم عليه السلام پورې نو باغې کې کمزوري خبرې هم کې دي شي. نو په څو حصو کې تقسیم شو؟ په دریو حصو کې.
د بعضو مقررینو تقریرونه چې کوي بعضو به کې د رسول سم د نسب یاد کړي او د شروع کې زرزری وې د آدم علی السلام پورې یا خلک وي سبحان الله سبحان الله نور دغه علم وي رسول مغه علم دی دس دې خطا شو له مزید سبنن یاد کوم زه تاسو وایم تاسو یاد کې به ټول مولیانو ګرځي مزه کوي پدې کار نه چلیږي ته د رسول سم نسب یاد کړي کار پدې چلیږي چې د رسول سم په طریقه باندې ته څومره عمل کې یو سړی ته د رسول سم نوم او د نیکه دوه نوم وته یاد دي یا د نوم او د پلار نوم وته یاد دي بس او د رسول سم په طریقه باندې مضبوط ته دا کامیاب انسان او یو سړی ته د رسول سم نسب د آدم علی السلام پورې یاد دي او بس چې توتی گردان دي بس مالي دي په هر بیان کې زر رواچي منس کې تاسو به ورېدلې وی زر دي چې خلک لاندې سبحان الله سبحان الله وابيان وی چې دې په غلطه ده دا په غلطه ده څومره علم دی وی دا غسر نو د فائدې ده ساتي کله علم د دې سره کې نو به خدای ټول یاد کې مبارک شي تاسو ټول ته علم به تاسو مفتیان او مولیان او بیانونه شروع او په هر بیان کې بیانوي نو دا علم نشو چې سو پوری د دې سره تقوا نه او د رسول سم تابعداري نه اولنی حصہ چې په غیبه اتفاق دی چې دا صحیح ده سیرت ولو اتفاق پره او د نسبونو والو هغه د عدنان پوری نو د رسول سلام نوم دی محمد ابن عبد الله د پلار نوم عبد الله او ان شاء الله دغه تفصیل مخې ته روان دي چې هغه څنګه سړیو او څنګه نو ابن عبد المطلب عبد الله چې زوی د عبد المطلب زوی او د عبد المطلب خپل نوم چې دی شیبه دی د عبد المطلب خپل نوم شیبه دی د دوه نوم باندې مشهور دی یو شیبه بل سره عبد المطلب شیبه وته بدی وی د نوم ول مور یې خو ده ځکه کله چې عبد المطلب پیدا شو نو د په ویختو کې سويخت سپینو پیدا شي نو مور ول د نوم کې خو شیبه عبد المطلب وته بدی وی مخه ته قصه روانه ده ان شاء الله چې کله د تر د عبد المطلب تر مطلب اغه لړ په دپسي او د مدینې نه راوستو د ځان سره نو چې کله مکی ته نه وته نو دا شیبه سره شاته ناسو په وخ باندې وسره سورو او مخې ته تر ناسو نو خلکو عبد المطلب راغی د مطلب غلام راغی د ځان سره غلام راوسته هغه غلام نه زمار واره نه دغه نوم به مشهور شو عبد غلام ته وای مری ته وای مطلب هغه تر نوم یې نه عبد المطلب نسبت هغه ته شو دا نوم شرکی نوم دی عبد النبی عبد الرسول دا د شنومونی چې دا په شریعت کې خو د جایز نه دی ځکه چې نسبت د عبدیت د الله سبحانه وتعالى تکي الغرض عبد الله زوی د عبد المطلب او د عبد المطلب یو نوم دی شیبه او دغه وجه موږ بیان کړه ابن هاشم د عبد المطلب پلار څوک دی هاشم رسول الله سلام بنو هاشم کې دې ته نسبت کی هاشم او د خپل نوم عمرو دی د پلار دی عبد مناف او د خپل نوم دی مغیره ابن قصي او د خپل نوم دی زید ابن کلاب ابن مره ابن كعب او د پلار دی لؤي ابن غالب ابن فهر او د فهر چې کوم دی د غالب د پلار تدلقب قريش د فهر لقب سره قريش دته نسبت کیږي چې قريش وته ویل کی ابن مالک ابن النضر او د خپل نوم قیس ته ابن کنانه رسول سم چې وی کنانه غوړه کړی د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې هغه دی ابن خزیمه ابن مدرکه نوم عامر دی ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان پوری دا اتفاقی نسب دی د رسول صلی الله علیه وسلم دې پوری د رسول صلی الله علیه وسلم نسب دا خصی رسی په دې اتفاق دی دویمه مرحله د ابراهیم علیه السلام پوری موږ دویمه مرحله کومه وده زینی چپ پاتې شي او زینی وجه صحیح دی ناغه به سوکتی او زه به په تادی صحیح بیان کوم اگر قانون ناشنا دي خو زړه نمونه عدنان بیان شو عدنان نه بعد راځي ابن اد
یا ابن اد ابن هميسع ابن سلامان ابن عوس ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزة ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يثربا ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوا ابن عيض ابن ديشان ابن عيسر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقسر ابن ناحث ابن زارح ابن سما ابن مزا ابن عوضة يا ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. در دې پورې نسب شو د رسول صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام پورې. د دویمه حصہ ده. اولنۍ حصہ د کوم ځای پورې ده؟ عدنان پورې د بن اتفاق. اسماعیل علیه السلام پورې بعض مورخین او سیرت ولو اجر سید او بعض غلی پاتې شي. دریمه حصہ په دې کې کمزوري خبرې کې دي شي والله اعلم. او هغه د ابراهیم علیه السلام نه د آدم علیه السلام پورې. او هغه دي سیده ابراهیم علیه السلام ذکر شو ابن تارح او د دنوم د آزر وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر د آزر زوی دی ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ یا ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشدا ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ او د ادریس علیہ السلام دی ابن يرد ابن مهلائیل ابن قینان ابن آنوشا ابن شیث ابن آدم علیہم السلام. آدم علیہ السلام ته نسب ورس تاسو دې انسان دې چې هغه نسب دې پاتې شوی په حفاظت سره دومره اوچت انسان دی. الله سبحانه وتعالى سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې نصیب کړي. مداد رسول الله د نسب خبره شو چې مختصر په درې حصو سره تقسیم دی او هغه من ذکر کو.